خوشحال سادات بیا راغی. علیپور چېرته تښتېدلی؟ دا دوه مهم خبرونه تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د علیپور پر ضد د میدان وردګو بهسودو کې پراخ پوځي عملیات روان دي. امنیتي ځواکونه د علیپور اړوند ملیشو ځایونو ته تللي او د دوی ګڼې وسلې او مهمات لاسته ورغلي، خو تر اوسه د علیپور په اړه خبر نشته. خو تازه د سیحون په نامه یوې ویبپاڼې خبر ورکړی چې علیپور پرون ورځ د غور ولایت په لال او ستر جنګل ولسوالۍ کې د جنرال مراد علي مراد په پلرني کلي کې لیدل شوی. لال او ستر جنګل ولسوالۍ د مراد علي مراد پلرنی ټاټوبی دی. له بهسودو وروسته د علیپور ډلې دویم درجه نفوذي ساحه هلته جوړه شوې. له دې وړاندې که څه هم مراد علي مراد د علیپور له ملاتړو څخه ګڼل کېده، خو د دغه خبر په اړه نه د علیپور اړوند کسانو، نه د افغانستان حکومت او نه هم مراد علي مراد څه ویلي او دغه خبر لا نه دی تایید شوی. خو ملي دفاع وزارت وایي چې پراخ عملیات روان دي او دغه خپل سري وسلوال به وځپي. دویم خبر دا دی چې پخوانی ستر امنیتي معین او د عامه ساتنې ملي تصدۍ اوسنی مشر جنرال خوشحال سادات د ملي امنیت اپراتیفي مرستیال ټاکل شوی. د معلوماتو له مخې د دغه ریاست دنده د ملي امنیت ځواکونو عملیات پلانول دي. خلکو ویلي جنرال صاحب خوشحال سادات یو عملیاتي سړی دی او دا ډول دندو ته جوړ او روزل شوی او هیله ده له بشپړ صلاحیت سره په دنده شوی وي. زموږ له خوا دې هم خوشحال سادات ته دغه دنده مبارک وي. خو یو څه بل چې د عامه ساتنې ملي تصدۍ خورا مهمه ده او د دې تصدۍ سرتیري د افغانستان له ملي پروژو او عامه شتمنیو ساتنه کوي. په دې هیله چې له دې تصدۍ څخه د خوشحال سادات له تلو وروسته به دغې تصدۍ ته یو با تجربه او تکړه کس د مشر په توګه وګمارل شي. په هر حال تاسو د موضوعاتو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.